السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن به په دې درس کې مونږه دوه مسلې یادو. اوله مسله چې کومې زنانه د هغې سره خاوندان کوروالی ډیر زیات کوي او هغې ته هر سحر لامبل هغه مشکلي، نو آیا دیو تیموم وهلی شي او که نه شي. دویم نمبر مسله چې آیا د غسلو چې کوم تیموم دی او د اودس چې کوم تیموم دی دا یو شان دی که نه، د غسلو لپاره جدا تیموم دی او د اودس دپاره جدا تیموم دی. راځو د اولې مسلې طرف ته چې کومې زنانه سره خاوندان کوروالی ډیر زیات کوي، نو آیا هر سحر هغې ته لامبل مشکلي دا تیموم وهلی شي او که نه شي. الجواب، د ټولو نه اول دا خبره په ذهن کې ښودل پکار دي چې کله انسان ته جنابت ورسیږي نو په ده باندې غسل دا لازم دی، فرض دی، خامخا به دا غسل کوي. الله رب العالمین په قرآن مجید کې فرمایي وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، کچرې تاسو ته جنابت ورسیږي فطهروا نو تاسو پاکي حاصل کوئ، مطلب تاسو غسل وکئ. نو غسل دا خو په هر حال کې لازم دی، انسان به غسل کوي چې د جنابت نه ځان هغه پاکوي. اوس چې کله انسان د تیموم طرف ته ځي نو د دې لپاره دوه صورتونه دي. اول صورت چې دا اوبه نه بیامومي، فإن لم تجدوا ماء فتیمموا، که چېرې تاسو اوبه نه بیامومئ نو بیا تاسو تیموم ووهئ. دویم نمبر، انسان ته اوبه هغه میلاویږي خو اوبه ډېرې زیات یخې دي چې د انسان صحت ته نقصان ورکوي یا د انسان د اوبو د استعمال قابل نه دی، نو په دغه صورت کې هم دی تیموم وهلی شي. اوس زموږ دا خور په دې دوو صورتونو کې دا په کوم صورت کې ده؟ آیا دا اوبه نه بیامومي نو ټیک ده وهلی شي. دویم نمبر، اوبه بیامومي خو اوبه ډېرې زیات یخې دي یا د اوبو د استعمال قابله نه ده نو بیا هم تیموم وهلی شي. که دا دوه صورتونه نه نو په هر حال کې انسان هغه به غسل کوي، په ده باندې غسل هغه بیا لازم دی، اوبه ګرمې دي، نور انسان ته تکلیف نشته دی، نو دا به په هر حال کې غسل کوي، د دې لپاره د تیموم اجازت نشته دی. دویمه مسله چې د اودس دپاره کم تیموم دی، نو آیا دقه تیموم د غسل لپاره دی که نه جدا جدا تیموم به وهي؟ الجواب، د اودس دپاره چې کم تیموم دی نو دقه تیموم دا د غسل لپاره هم دی. په شریعت کې دا نشته دی چې د غسل لپاره به ځان له تیموم وهي او د اودس دپاره به ځان له تیموم وهي. لکه مشهوره واقعه به تاسو ته معلومي، یو صحابي ته د سفر په وخت کې هغه احتلام شوی او غسل په هغې باندې لازم شوی، نو هلته د اوبو انتظام نه و، نو د صحابي په خاورو کې دی ورغوښتو او ټول بدن هغې په شګو کې ولړو. چې راغی نبي صلی الله علیه وسلم ته دا واقعه بیان کړه، نبي صلی الله علیه وسلم ورته د تیموم طریقه وښودله او هغه تیموم یې ورته وښودو کوم چې د اودس دپاره وهلی کېږي. نو د غسل لپاره هغه تیموم دی کوم چې اودس دپاره وهلی کېږي، او د اودس دپاره چې کوم تیموم وهلی کېږي هغه به تاسو ټولو ته انشاءالله معلومي. اودس دپاره چې کوم تیموم دی د هغې طریقه دا ده. مثال کې دا ځمکه ده، نو دې له به یو ضرب ورکړي، یو ضرب دې ورکړو، دا به راکاږي په مخ باندې، ټیک شوه، بیا به دقه شان راکاږي په مټو او په دې لاسونو باندې. دا د تیموم وهلو یوه طریقه شوه. دویمه طریقه د تیموم وهلو هغه دا ده چې ځمکې له یو پیر داسې ضرب ورکه، ووهه ځمکه او بیا راواخله لاسونه په مخ باندې دقه شان راکاږه. دویم نمبر، بیا ځمکې له ضرب ورکه او دا په مټو او په لاسونو باندې راکه. بس دا تیموم ساده طریقه ده. په دې نننۍ ویډیو کې او په دې نننۍ درس کې مونږ دوه خبرې یادې کړې. اولنۍ خبره چې انسان په کم وخت کې هغه د غسلو نه تیموم ته تللی شي. دویمه خبره چې د اودس او د غسلو لپاره یو تیموم دی او که جدا جدا. د دواړو جوابونه تاسو ته ما وویل. انشاءالله چې دا مسله به ستاسو په سمجھ کې راغلي، نو اجازت راکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.